تا ته مې د توبه مړه ده خو جیلب ورپسې را روان دی چې دا ښځه به سمبالېږي کله د کوم عمر شوه زه وړه ومه د دې په لاسو کې لوبېدلې ما پېغله شوم را واده شومه دې وخته را ورسېدم د خولې نه مې د پیریانو کنډر جوړ شو دا اخه شان ناست مرغۍ یا مرغۍ الله دې په خولې کې دانه را وخېجو ما به زه مه خاندم چې روانه کړې مې په خپل لاسې او ګورو کپان باندې په خپل لاس کومې ویم په خپل لاس باندې لمبوم او قبر ته به دې ښکته کوزوم او ما به کوزه کې ما به کوزه کې زما خوله کې خو دانه را وخېږي بیا به م پکې پته لګي او څه پته لګي ستا هغې کې خو راختې مې نو ښکاري پکې نه الله دې پکې داسې را وخېږي چې خلک یې وي وایم کاکې او لال خان په دې سور نور لګی دې کار کوي دوا ورته وکړه چې خدای پاک یو یخ باران وکړي هر ټیم دې په خولې کې سپی تړلی دوا ځای خو یې ته یې دې ورته ولې نه کوې ستا دواګانې د هغوی دپاره قبولې نه شوې زما به څه قبولې ته ما دله راغوښتې دله مې راغوښتې چې تشه شه او ډکه شه خدمت کوه او د سړو خیال ساته زما د کور دغه هلکان مې دي نور مې څه دي په دې ټوله دنیا کې خو زه نوی راواده شوې دا کور به د بمبړانو خوړلی وې ما دله راټول کو ته ځان ته وګوره ته د کور د راټولولو یې وایم د چنګړیانو د ذاتی نه در باندې خبره دخل کوي نه در باندې خوراک دخل کوي دقه رنګ وچ کور د نساس ګرمه ده ښه نن به کار چکه لګیا پرېږده ګورو به دا خو دومره دنیا راغلې ده د طلاق پال چې موږ راشو نو دا خلک نه ختمېږي 15 جنچۍ ولاړې خو د مړه ګوره خپل نصیب به دې وړه څه مې زړه سوړي سوړېږي څه مې زړه سوړي سوړېږي څه د هجران چپو وهلي وو راځه چې دواړه ځو دلته بیګام دوه کسان په چوکو وهلي وو ګالې مچایي مې ده منکوټه خو بیا روان دی یو خو چې دا هلک راکړي که نه زما ټوله ورځ غرقه شي بنیاد یوزه د ده نه ما ښه دروازو نه لیده اوس په راته راچونډې پیکو پیکو کوي او په سترګو کې رضالت دی وعلیکم وعلیکم واړه 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 میدان خالي دی ورده زما پیره سپېڅل ده ای ډکېږي راته ښه غم مه کوه نازکې خو چې زه سملمه یا کښېنمه اوي نو ته به جارو اولې او کشه 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 چې ته بل وخت نشته د میراث چې دغو نه کورم کتلی د نو یا په کوټه کې چې دا نو مور مې راته هلته وینا کوي چې بار جارو کوم نو ته راته وینا کې کور زما هغه کور دی خو د مور سترګو ته مې کتل نو بل ته یې پرېښی دی کاکي ته او خشته خپل کورونه هلته پرېږدو د ګل په شانتې لور او خشته زلمې زوی ځان سره در په در او خاورې په سر ګرځوه خفه کېږم د مرغۍ د لاسه تنګ ومه خولې ټیک نه وه که خولې ټیک وه نو په هغه کور کې به اوسېدمه زه خو اریان چې دا مور به مې څه حال وي د خولو دپاره خلک کورونه نه پرېږدي څه شوه هغه مور دې څه شوه کوټه دننه شوې ده په ما باندې کارونه کې خدمتګاره شته که نه یو ځه اوس پې بیا کېنښه په چوري وګوره رنګ وتم سوی انا خیر دې راکوس کړي د پیغلې جینۍ پورې تیم ختې زلمي هلک پورې تیم ختې تا نه به جوړېږي څه نه پته ته ماته یو خبره وکړه که نه الله دې په دې خوله کې دانه راوخېجه به ته په خوراني نه شې ویلې نه نو زما خو لال خان نوم دې ته ما د څه لاليه البته دا خو ته مینه لالې ویمه تا ته د مینه سلامه ستا ګوره نوم یې پتقورني نو ما دې هغه بل درکړی دی صرف پته دا د مینې ته ځم چې پت څنګه همدا خبرې پرېږده په شکال را روان دي دا میرا ته رابېږي جنریټر به راته ووایي چې خاوره راوړي د خپلې د حصې تپوس خو نه اخو دلته هغه لالا ته پرېښي دي او هغه خوږه روندار چې دی دا هغې ته یې پرېښي دي خفه کېږم دا پردي کورونه دي نن دلې سبا بلې خفه کېږم ونې نشته بل کور ګوره چې ولاړ شمه بل کور ګورې زه به دا پېغله جینۍ ځان سره در په در ګرځوم زما لور ده چې کوم خوا ځم هلته به راسره ځي
دې کې ستاسو کار دی. نو خلک خبرې کوي کنه خلک چې خبرې کوي نو ځان پسې دې وکړي، ځان پسې په کور کې درک نه لګي او بل پسې خبرې کوي. یې زه د خاندان تا ته پته نه لګي، د دې د خاندان تا ته پته نه لګي، خو چې څنګه دوی دي هغه شان هغه ښځې هم کور ته راوستي دي. تا هغه چې مخې ته وګوره، تا سیخ پکې ښوده او موږ یې در په در کړو. د خاندان خبره مه کوه، بله ورځ هم د باندې خاندان په دې لفظ باندې سر مات کړو، ته ورله نن بیا خاندان کې بیا هم زه به ونه دې ځل له سر ماتومه، خو دا د خدای دوکه کړي چې دا ما پسې څه ووایي. یا پته ته زما خبره واوره، ګوره هلته زما مور ده، ټیک شو، د هغې سترګو ته ګورم ګینې بیا به ورسره زه راکاږم، ته به صبر وکړه لږ. دغه خو چل دی که نه چې هغې سپین سرې سر ته مخ ته ځم ګورمه، زه یم دا مشره ده، خیري راته ونه کړي، دا د خدای څه کوي نه که دا خوا دې خوا شوه که نه دې شو که نه، نو ستا د ایماندار سره بیا زه خبرې یاره همداسې که دقه یوه مور مې پاتې ده، دا اخوا دې خوا کوه مور، دوا ورته کوه چې خدای په کوله عمر وکړي چې دواګانې راته کوي. نو مونږ خو ته دواګانې کوو، ته ورشه هغوی خو تې د ډزو سپی جوړه کړې ده، په کټ کې ناسته نشته، ګورېږي به ته ټوله ماته سوي ویلال خانه بچي ته به کله یوسي ستا ښځه روانه ده او کاکي به پاتې شي، نو کاکي هغه هم د ډزو سپی د هغه نه جوړ کړي دي. دقه شان ښه دی، کاکي خو دقه شان ښه دی، زه یم چې سم یې سپک کړي چې د باد بڼی کړي. الله مول خیر دی، دا خبرې مه کوه که نه، بیا هم تره او چاچي مې دي خفه کېږم. تره چاچي دي دي ما سره چې څه کړي دي که نه، ته د قمروي یو لې شوې، ته په څه پوهېدې؟ ته دا خبر پوهېده قسم یا مې راوله مونږ به یو پوټې دلته ووینو که نه. خلک به ویني دا داسې کار دی که نه. هغه هلک څه شو؟ هلک بار ته لري ولې؟ بار وایي تللی سکول ته نه تللی؟ ولې نو سکول ته تللی، دا غلطه شوه. څه کې څه کومه سکول ته لږ بار وایي نشو تماشو وایي دي چا سره کېنه نسلي ګټو نسي وایي. الله دې نه کړي، زما زوی دی، دا کاکي زوی نه دی چې په نشو تماشو برابر وي. کاکي زما و دې سپکه وپسې مه وایه. زه پسې سپکه نه ویم، خو هغې راپسې سپکه وایي. یاره وایي دي که نه وایي دي، تر څو به وایي تر څو چې زما مور ژوندی تر هغې پورې راز دی چې مور مې خدای مکړ وفات شوه که نه پته به بیا ولګي. چېرته مخ ور واړوه، هغه مور ته یې سپورې وایي او بیا به ما سره سلا کې دا مور دې دلته رابله. غلی کېنه مازغه مې مه خرابوه، خدای پاک دې کاکې راولي، دلته به زه خوښه شومه، دا ښځه به په دې ور وباسي. وعلیکم سلام. بچی ستړی مه شي، څنګه دې زړې ډېز وي پېژنې دې خوا راځئ خیر علي ګوله راځه کېنه دې خوا چکې ټکې کېنه زړه ښځې دا راغلی زمو مې څه صبر وکړه چې څه وایي څه چل دی در باندې بچې مونه دا لېږلی وایي چې جوی هله دا به صفیه دلته راشه کېنه راځه زویه لرې شه ښځې د ژبې اجازه ماله راځي تا هلک څه درځي خوله وازه که وکړه بس اوس د خلک دونه زبردستي نه کوي. خوله کوله وکړه، سهار به په ناره باندې 2 ګیلاسه اوبه څښې، ژبۍ به دې انشاءالله ښکته شي ښه. چې ډاکټر راغلی اور ورېږي اور خدایه. وای مرغۍ نه سمېږي، الله خو دې په داسې طرف والوځولې که چې اړو طرف دې معلوم نه شي، نه دې په ځوانۍ کې خواږه راکړو نه په پیرۍ کې، او اوس چې په دې مور پسې نښتې ده، خو چې دی قبر ته کوزه کړي نه وي نه قلاریږي نه. چې دقه پیسو ته ناست دی مارې د خزانې نه نه خوځېږي راکه دا مادم کو یا مرغۍ په قهر اخته چې څه نه شروع کوي. څه مې شروع کړي دي دا لړمه دې کور کې کېنولې دغه 10 روپۍ راشي هغه هم دا په خېټه واچي. خدای دې مارامه که زما د مور پسې نښتې، خدای به دې ذلیله او رسوا کړي ګورې. ما به ولې ذلیله رسوا کوي، زه د کور کارونه کومه، مړي ژوندي د له کومه، دم تعویز کوم او هغه چې د دقه ته ختلې او صرف ژبه ماته ډکوي. بلقۍ ځوانۍ کې چې کله زما په سر کې اوبه کړي دي ښځې پېژنم، زما مور پسې نښتې، خو ستا دا پکار ده چې لکه دا د کور او شرې ما د سر کې اوبه نه دي کړي، ستا د ځوانۍ نه په سر کې د اوبو رسولۍ وه، اوس په ما نه ګناهګارې، دا خو زما دواګانې او زما د ابۍ دواګانې وې چې خدای ښه کړي ګینې مړ کېږي. زه خو مور ته په دقه ځای کې اوس خیرې وکړم که نه، چې زما عمر 20 کاله او د 40 کاله دا زړه کوجره ماته ونه کړه.
Ito kumadir tayo pasa dyan yung wala rawala. Zadi wuski, pata bagrani ti wala rawana dun sa nakunta na tadsa kakawalang tako ba siya pakrabanish na lupata ulita. Pagay pa siya babarawana nung umuraw planti yung tumrabay. Ang sustana wutam khema. زمان خريبس ما انت كم دقة نسيبه وخرامي كوتا راوستا او انت كم عريقي صرفه Daspagdad na kanadana na. Nara na ura na pa si Wagga na magalas turupuna para di kami kanta iwara uli sa malas itaw. تو صادر خطر ما بسيو كده تو صادر Kamya ka ba siya pala pero walang bala. Pala dala chukwar kay. ولي دي مراكي زمان كم ده حسن راجو عبدالروبا دا टमाटर समाज खा وتو دا نادان دي قلت ما سلو قلت ما ريش دا يوم تروى لا بتسير تكيلو واو ما دقا غشو سلو قلت ما بسولي का سلو دي वही अटर आजू में टकी टमाटर ही रागश्ती अच्छा इनसे वाला शिशु आधा तुझे संगे अस्सलाम वालेकुम तके फिर हो सनिष्ठा तेरे माँ शरीर खो दारा तो खो प्लाट हुई पड़े बड़े का तालीम को ده काका हिसाब किताब ने तो गया वो सिमाले हिसाब किताब का हाँ वो नो बस बे टमाटर की चुमाई गरीब सड़ी स्पिंगी का जब बस रखा जाए पूरे वसम अरे तो किट मटूरे क्या खा पड़ा ما مشران جد دوا تو ګټول اوس به خي हाँ او جی او تل تاسو کې माँ खो गई टेंटी टका कड़ी दा और बस दा पेरा टपाटी रो ब्याह पसी यो वादे दे गई ला वानी ځا سره د پینځه ګټه سره خبر شي پینځه ګټه سماره په ما سره غځي پویون شي रे पकिनिस्टा तो वटाओ गोरा आखो पखली रोजी خو به کې د نور جو خلکو د پاره زی خو چې زړه چوم زمونږ د پاره ए कति زی पेटी करके یو شل روپیا بچا کی तारे खुली तारे गोरा वही। 25 रुपए बानो तो टेंटी रवाना कम مړوګه چې کې داغه نه به زما د سم ولا خیر دی دینیم لکه روپے میں پیش مارلی دینیم لکه او څو دې په ګټی دي لا تدوا چې دا دي ټینټي له والی بیا بټم ټور وي هغه ما تعلیم باندې والله سم خو خلا او مال تعلیمونو کې نن توا پاکستان کې سړي پاتا تا پلا دادی پیټی کړي را د موټوي کا ماره اصله گیاله سوق تعلیم کې داغه څه داسې بچا خان یونیورسيټي ډیګري دا یالا پتو خبرکی گمو وجه خوخی کنه زم دغه مور دي دندم لګو کما اوري او څه سوال جواب کوم څه پکاره هیڅ پته نه لګي نه مور دي دن بو کې او چې دا غزنه که خیر راځي کنه نو جامې به درنيستي غرواندار دي تا ته دا غي د خپل پته نه لګي یالا زه اصل مين ما پت کنه خو ته پوره اپات اوري بس ته پریدا شوما او سپت شوما ها د ډیران شاپر ګرانه جوړ کوم زوس ما نه پت جوړ شو نازکی. اچوانګه ته ګرار وندار تري نور دي پسترګو پورې کوي الله مور نو دی بکرته لنه دوته پس یو شانتي ان ختی نو خیر د خلکو ته وی چې مینه محبت ساته او کنور سره به مینه محبت ساتي وندار سره نو ورور سره نګوري یالا دا مسکا نازکی دا مور دې پېکه چې څوکم جده خزه کوي کنه جده کنه دا شو کوم باسه چې نور مسول سم کړی دي دا تاسو انجینیر زه انجینیر نیم ما به سبق ویلی تا په سبق ویلی الله باندې قتلګار غوښنه به ما کومه ما په سبق ویلی نه ته چا کړی ما یې کړی تا کړی ما او څو پیسې به لګولي تا کړی مې کما ته پته وکنه چې تاسو داسې خور خوشي خلک یې کنه ما به تا تاړو غاړه نه خو خوای خوشي سړی ما دنیا یې پښې مې کېدا خو مور به سي زما لور بکې زما لور بکې بس پیدا سړیا پاره یا مور دې پېکه تا په باغ هم کې د دې ته په ډالو کې اوسېدله تا په شان تیونه ها دا کنده وای چې کله لاتین په شان چې خله دی نیولې دا په شان روزګار دی په دې کلی کې د چا دی چا روزګار دی مانکی جوړې دا روزګار دی مهنت کوي مهنت مهنت مشقت کوي د خلکو په لکه دونه لاري کړی مشقت کوي مهنت کوي ګټه ماته وخایا څه ګټه وکړه دا چې په سپیل اندرا کې دا خله څنګه کې قشن ته خله دی نیولې د خدای مې دنه په دې ځوانه کې اخلاق د ما خو ځواني ستاسو پیری ده کنه خو خدای دې په قخر اخته کې دا کولای ته بل سپکار سپکار نه دی خو ګټه پکې تا څه وکړه ته ماته وخایه زما بچې په نورونو ګرځي کله الوګانو باندې کله مټر راټولې کې زیما دا خانو بچې راورسئ الله
الله د مور دویم واده دې راورسې خوشدېږه ما په خیر السلام علیکم څنګه خیر خیر دی راځه کېنه کېنه ولګه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څنګه مور ښې خیر دی بیا مې ما ګرمي ډېره زیاته که نه بیا یې تپوس دې وکړم دا مافیا وخت په سوال نشته بجلی ولې دې سر خاوري دې بچو تاسو څنګه ښې خیر دی زویه خاطر څنګه وندار خیمه بالکل خیمه خدا خودی چرته ونه کړ چې یو خټکو شاپر ځان سره راوالي صرف دا کړکۍ دې لیدلې ده او راتګ او نو ستا بیا ستړی شو چې راځې ما ته وګوره د دنیا سره هغه شی ما کړی اوري خو په خپله سپکه ښځې نو زه د سپک کارم یو شان خلک دي یو بل کتشي پیرې کوي زما خاندان وګوره چې ځي تورې چرګې د یو بل کوي یو وکالت دې کله وکالت دې مخ ته وګوره سم خوست دې ساس شو یا خپکې به مورې ما ته وګوره که دې ښځو لاسه کورونه روان شو اوی خدا ورونه به یو ځای کاکي وایه ماوی ستا هغه لور بېغله ده څه مطلب مازدیګر کې درته ما چې خبره اتره به وکړو نه نه خفه کېږه مه کاکیه ستا د خولې د ښځې د خولې نه دي دا به یې خراب دي دې په دې څه کې سبا به مړه یې ستا دا لور به په دې کور راتلي څه پېښ وي زه به سټیپ ته کله مو سپې سلا کوو نو بیا به ګورو سلا وکړه کېنه اولاد خانه کېنه څه سلا کوم دې زوی دا کور به نه آبادوم د زوی کور انا آباد کړه چې دغه لړمه د کور وباسي څوک د کور وباسي؟ دا به د کور وباسي دا د مامونو د کور دی دی کور دی ځان سره وله کله کور ته ده څه کور ته بله به ونه کوم زه بلې به ونه وکړم څو چاله به بله کې جله ستا دا اثر به ته یو خبر دې په ژوند کې د سړیتوب وکړه دا هماغه ښځه ده بجلی تاسو به ما ویلې مشره ښځه خانه زه دا ګورو دا غونډه کې خبره دې وکړه نو کاکیه خفه کېږه مه تا کوم سړیتوب نشته کوي داسې ښځه یم نه داسې ښځه خو زه په ایمان چې په دې همسا سمومه ځکه خو ځان نه وکړم کمزوري تاواني کېږي ته به مې ویلې په سر یې مخې جواب په سر یې مخې جواب اوس یې ولې دا خپله بېزتي او بس یو خبره کې خاندان مې غټ او خاندان مې غټ د نور پرس د ډانډونه د خپې جوړې دي ته راشي زما په کور کې شیطاني کې زما خاوند ته بله به وله وکړي بله به وله کوم ستا سړیتوب ټیک نه دی تا کې سړیتوب نشته هغې ډېر سړي خانه یو کار به کوو زه چې دا مور دې ځان سره ته بولې لکه جنګ جګړې دي